او نهه دی لس دی یولس دی دولس دیارلس څوارلس پنځلس دا پالش کوي هغه دي دغه تلې پالش دغه دي دغه دوه یتیمان وځي دا پالش کوي ځینې د غوټې کاله راوړې وه ځینې ورځ نه لږه ما راوړې وه د غرمې پروګرام موږ په وشو نو سلامونه درنو لیدونکو نیکې ښې مې ومنئ الحمدلله راغلي یو بیا یو ځل بیا د افغانستان خوست ولایت ته او دغه خړ دیوال او د دې خړ دیوال څخه دننه د یو چا داسې کیسه موږ ته وړاندې کړې وه چې زموږ با احساسه وروڼه یې مجبور کړي وو چې دوی ته مرسته راولېږي نو موږ راغلي یو د دې کورنۍ لپاره هغه د خپلو مسافرو مرسته مو راوړې ده راځئ له موږ سره پاتې شئ ویډیو تر پایه وګورئ او ویډیو تر نورو شریکه کړئ درنو لیدونکو موږ راغلو د دې کاکا کور ته لکه څنګه چې تاسو ته بهتره معلومه وه په لومړی کې مې ورته وویل چې دلته یو کاکا اوسېږي د دې بندو دروازو تر شا یو داسې چا کیسه پرته وه چې موږ تاسو لیدلې وه چې 14-15 نفره خلخانه ورله خاړې وه البته د یو ورور یتیمان هم ورته پاتې شوي وو او دغه کاکا چې د پکتیا ولایت سیدکرم ولسوالۍ اوسېدونکی و اوس مهال دلته اوسېږي د غربت له امله چې هلته دومره د کار زمینه هم نه نو دلته دی وایي چې یو څه به ژوند ښه روان وي نو همدغه کورنۍ مې تر څنګ ناست دی غواړم چې کاکا وپوښتم چې څنګه شوی د ژوند دی او د ژوند کیسه یو ځل بیا راته وکړي کاکا راته ووایه چې ژوند دې څنګه دی اوس څنګه شوی د ژوند دی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته والله ژوند خو داسې حساب ده چې مغه رقم ته د بدلون پکې نه دی راغلی مخکې په 10 روپۍ باندې ټیکله وه اوس په 100 روپۍ شوې ده ما اوس غرمې راوړې ده د 1.5 روپۍ مې ګټلې وې 100 روپۍ مې ټیکله راوړې وه لکه دا وړکو چېرته سره راوړې وه دا پالش کوي هغه دي دغه تلې پالش دغه دي دغه دوه یتیمان وځي دا پالش کوي ځینې د غوټې کاله راوړې وه ځینې ورځ نه لږه ما راوړې وه د غرمې پروګرام موږ په وشو نو ژوند والا داسې تریخ غوندې ده خدای دې رحم راباندې کاکا زموږ یو څو با احساسه وروڼو تاسو سره همکاري کړې وه زموږ د ګربز یو څو با احساسه وروڼو چې په سعودي عربستان کې دوی د سفر ورځ تېروي تقریبا 10 کم 14,000 افغانۍ هغوی رالیږلې وې او یو 3,000 افغانۍ زموږ یو بل ورور د کویټ څخه موږ ته رالیږلې دغه مرسته کاکا ته زه رسومه دلته زما سره هغه پیسې چې دوی رالیږلې وې هغه ستا ته سپارم انشاءالله تعالی او د کمرې په وړاندې تشمارم تر څو زموږ با احساسه وروڼه یو ډول تسلي ترې حاصله شي چې زموږ مرستې تا ته رسېدلې دي دی 1000 دی 2000 دی 3000 دی هم 4000 دی 15 شپږ 8 او 9 دی 10 دی 11 دی 12 دیارلس څوارلس پنځلس شپاړس نیم دغه 14,000 افغانۍ دي تا ته زه سپارم او خپلو مسافرونو ته دې پیغام هم ووایه زه خدای دې چې هر چا دا همکاري کړي د ما د یتیمانو سره د ما د غریبې خلخانې سره الله دې اجر ورکړي الله دې قدمونه نیکۍ په تله کې واچولی کړي خدای بچي نیکسالي لوی کړي زه داسې خواره ذلیل ولا کوم خو دا داسې وښیه چې دلته دغه یتیمان ما ته پر غاړه شول او خلخانه مې ډېره شوله وړکي واړه دي ډېر زیات واړه دي خو دا اوس دا پالشو پسې وځي ورراجه نه د ما څه پروګرام د 3,000 روپۍ د دغه کور کریا زه ورکوم نشته ولا سیدکارم کې مې ځای ولایي کوي چې د یو نوک ځای مې ولایي کوي خو الله دې اجر ورکړي چې د 1 روپۍ چا ما ته رالیږلې الله دې کامیابه کړي خدای دې په خیر سلامتګي سره خپلې خلخانې سره راوستلی کړي په ډکه منګولې خدای راوستلی کړي دغه ورونو نه زه بیا هغه لرم چې د ما سره لږ غوندې امداد وکړي دا یو وکړي چې دا ګوډ ده دغه علاج یې راته لیکلی ده خو ولایي که مې د دغه علاج هم زه کولی نه شم ځکه چې دلته ما سره چې شی شته نه نو هغه خلکو باندې زه غږ کوم د الله د رضا دپاره د خدای دپاره د ما سره د امدادو نور هم وکړي نور دې مو راسره وکړي زه ډېر بې اسرې یم بې غریب یم یتیمان را په غاړه شوي دي
زه مننه ته نه کوم دواګانې به ورته کوو کې موږ وس کې نور څه شی دي موږ وس کې نور هېڅ شی نه دي خو ما سره تور سرۍ ناستې دي پردی هغه کونډې دي هغه باندې به زه دواګانې ورته کوم چې هر چا دې ما سره یوه روپۍ امداد کړی خدای دې الله دې اجر ورکړي احساس ورونو ته دعاوې کوو انشاءالله تعالی هغوی تا نه هېروي او موږ یو ځل بیا هم غږ ورباندې کوو چې د دغې کورنۍ لاسنیوی یو څه دوامداره وکړي تر څو ستاسو مرسته دغه کورنۍ ته چې راوځي په دې پوه شي چې ستاسو صدقې به انشاءالله تعالی تر څنګ مې دغه خوږ ماشوم ناست دی غواړم چې د یو لنډ نظر هم راواخلم چې دی خپلو مسافرو کاکاګانو ته څه پیغام لري ګرانه ورته ووایه چې خپل مسافر ته څه پیغام لري خپل مسافر نه دا پیغام لرم چې الله دې ابد لارې کامیابه موږ ته نورې راوستلی نورې م غواړئ صحیح شو انشاءالله تعالی تاسو نورې هم رالېږي زموږ با احساسه ورونه دي تاسو سره حتما همکاري کوي درنو مسافرو له ټولو مننه هغه څوک چې زموږ سره مرسته کوي او پر موږ باور کوي او د خپلو بېوزله او بېچاره ولس لاسنیوی کوي له دوی ټولو مننه کوو الله تعالی دې خوشحاله آباد سرلوړ لري تر بیا چې زه عبدالملک جوهر او زما د کمرې د برخې همکار صدیق الله صدیقي راځو نورې برنامې تاسو ته وړاندې کوو ستاسو مرسته تر نورو بېوزلو رسوو موږ ته اجازه راکوئ ښاد آباد خوشحاله او ارامه اوسئ